اسکیمیک برین ډیمیج چې دی ډاکټر صاحبانو اسکیمیک برین ډیمیج ما تاسو ته مخکې وویل چې که چیرته برین یا اعصاب د وینې د کمښت سره مخ سي اکثره وخت په برین کې د هیموریج سبب کیږي ډاکټر صاحبانو او وروسته یعنې پایله وي او یا به څه په ډول سره رامنځته کیږي ډاکټر صاحبانو د اسکیمیک برین ډیمیج په ډول سره دا پاتالوجي رامنځته کیږي یعنې موږ پوهېږو چې ما تاسو ته مخکې دا وویل چې عصبي نسج ته ښه پرېمانه وینه تللې ده 100% د ټوټل کارډیک آوټپوټ عصبي نسج ته رسیږي او سرکل اف ویلای اجازه نه ورکوي چې د اعصابو مختلفې برخې د وینې د کمښت سره مخ سي د اعصابو نسج چې دی ډاکټر صاحبانو ډېر اساس نسج ده سره له دې چې ښه پرېمانه کولیټرل هم لري خو د جوړښت له نظره داسې جوړ سوی دی د اعصابو نسج ډاکټر صاحبانو چې دا ریزرور نه لري ډاکټر صاحبانو ذخیره سوي انرژي تر ډېر اندازې پورې پکې دلته نسته که چیرته د چا اعصاب د وینې د کمښت سره مخ سي ډاکټر صاحبانو ډېر ژر به په اسکیمیا باندې اخته سي اسکیمیا څه معنا ډاکټر صاحبانو پرمننټ نیکروس ډاکټر صاحبانو د وینې د کمښت له وجې چې یوه ساحه نیکروس وکړي دې ته څه وایي دې ته انفارکشن وایي که نه انفارکشن او اسکیمیا څه معنا خپله د وینې کمښت نو که د برین ټیشو یا هم عصبي نسج د اسکیمیا په مقابل کې ډېر حساس دی ځکه حساس ده چې ریزرور نه لري ډاکټر صاحبانو هم اکسیجن چې کمیږي ډېر ژر په ده کې یو غبرګون رامنځته کیږي او که چېرته ګلوکوز کمیږي هم مستقیما په ده کې تاثیرات لیدل کیږي زموږ تاسې په عصبي نسج کې که چېرته ډاکټر صاحبانو اکسیجن کم سي او یا ګلوکوز کم سي یا مثلا مطلق ورباندې قطع سي یوازې 4 تر 5 دقیقو پورې ژوند کولی سي څونه وخت 4 تر 5 دقیقو پورې ممکن ژوندی پاته سي وایبل که چیرته ریورسکولایزیشن یا ریپرفیوژن ورته واقع سو په دغه وخت کې که نه سو واقع طبعا به هغه ساحه له اسکیمیا سره مخ کېږي او پایله به یې څه وي نیکروس یا انفارکشن ځکه ډېر حساس دی ډاکټر صاحبانو متوجه یاست نو طبعا ډاکټر صاحبانو که چیرته د اعصابو په هره برخه کې ډاکټر صاحبانو د وینې سپلای کم سي یا له خنډ سره مخ سي ډاکټر صاحبانو نو موږ پوهېږو چې په هغه ساحه کې به څه رامنځته کېږي اسکیمیک افیکټس یا هم انفارکشن ډاکټر صاحبانو دا اسکیمیک افیکټس ما تاسو ته مخکې وویل ډاکټر صاحبانو ما کله چې لومړی طبقه بندي کوله چې مالډیواسکولر ډیزیز له جملې څخه چې په برین کې رامنځته کیږي اول اسکیمیک برین ډیمیج وو او دوم څه شی وو ډاکټر صاحبانو انټراکرینل هیموریج وو انټراکرینل هیموریج بیا په خپل وار سره ما په دوه کې درته تقسیم کړو ډاکټر صاحبانو چې یو چې وو انټرا پارنکایمل دغه هیموریج یا انټرا سریبرل هیموریج وو او بل چې وو سب ارکاناید دغه و ډاکټر صاحبانو هیموریج په یاد مو دي دوه ډوله وو او بل چې اسکیمیک ډیمیج وو ډاکټر صاحبانو هغه ما درته چې پر دوه ډوله ده چې یو انفارکشن وو او بل چې وو ډاکټر صاحبانو اسکیمیک ګلوبل یا ګلوبل اسکیمیک دغه انسپلاپتی په یاد مو دي ښه په هر صورت تر دې ځایه خو پوه سوست ډاکټر صاحبانو موږ تاسې یعنې پوهېږو چې برین ځکه ډېر زیات کارډیک آوټپوټ برین ته روان وي ډاکټر صاحبانو چې برین ډېر زیات فعالیت هم کوي ډاکټر صاحبانو واقعا او دوامداره انرژي ته هم ضرورت لري او انرژي اکثره وخت د ګلوکوز څخه د اکسیجن په موجودیت کې جوړوي هر میتابولیک اکټیویټي چې پکې صورت نیسي هغه د انرژي دپاره حساس وي هم انرژي دپاره ضرورت لري او انرژي چې پکې جوړیږي ډاکټر صاحبانو پرېمانه اکسیجن او ګلوکوز ته ضرورت لري نو د وینې کمښت ډاکټر صاحبانو په یوه عضله کې یا په یوه برخه کې په دې معنا ده چې هغې ساحې ته اکسیجن هم کمیږي او ګلوکوز هم کمیږي پایله به یې څه وي د هغې ساحې ډاکټر صاحبانو اسکیمیا ښه په هر صورت کله چې ډاکټر صاحبانو اعصاب له اسکیمیا سره مخ کېږي دغه اسکیمیا کیدای سي د 4 ډولونو اسکیمیا څخه یو نه یو ډول وي یا په بل عبارت کله چې اکسیجن برین ته کم رسیږي یعنې اعصابو یوه برخه د هایپوکسیا سره مخ کېږي دا هایپوکسیا ځکه رامنځته سوي ده چې یو نه یو له دغو میکانیزمونو څخه ممکن پکې لاس ولري کیدای سي چې دغه هایپوکسیا چې په برین کې رامنځته سوي ده ډاکټر صاحبانو هغه د څه په وجه وي ډاکټر صاحبانو انوکسیک انوکسیا انوکسیک انوکسیا دې ته وایي ډاکټر صاحبانو چې برین کې اکسیجن کم ده یا هر غړی چې وي اکسیجن پکې کم وي خو وجه چې وي ډاکټر صاحبانو د انوکسیا له وجې یعنې دا معنا چې تنفس سیسټم زموږ تاسې کار نه کوي مثلا لکه ریسپایریټر ډسټریس سنډروم په کورونا کې مو ویلی په یاد مو دي هلته اکسیجن سړی اخیستی نه سي له محیط څخه نو اکسیجن چې زموږ په وینه کې نسته برین ته رسیږي نه رسیږي پایله به یې څه وي ډاکټر صاحبانو د برین اسکیمیا کیدای سي چې ډاکټر صاحبانو دا د انیمیک دغه په ډول سره وي انوکسیا په ډول سره وي
انیمیک انوکسیا بیا چی ته وایي ډاکټر صاحبانو چې اکسیجن موږ تاسې اخلو له تنفسي سیستم مو سم ده اما په وینه کې هیموګلوبین کم ده کله چې وینه کمه وي نو معلومه خبره ده که چېرته وینه ډیره وای نو برین ته به اکسیجن له سږو څخه انتقال سوی وای دا چې وینه کمه ده له سږو څخه پریمانه اکسیجن یا د ضرورت په اندازه اکسیجن برین ته نه رسیږي پایله به چې وي د اعصابو یوه برخه به د اسکیمیا سره مخ وي یا هم د انوکسیا سره به مخ وي ډاکټر صاحبانو بل ډاکټر صاحبانو هیټوټوکسیک انوکسیا ده هیټوټوکسیک دغه چې دی انوکسیا دا بیا دغه حالت ته وایي چې کله ځینې کسان ځینې داسې پویسنینګو سره مخ سي چې هغه پویسنینګ خپله په یوه ساحه کې د اکسیجن کمښت رامنځته کوي مثلا تر ټولو ښه مثال لکه سیانایډ پویسنینګ ده په انساجو کې په لوکل یا په موضوعي ډول سره د اکسیجن کمښت رامنځته کوي او څلورم ډول چې دی ډاکټر صاحبانو هغه سټیګننټ انوکسیا ده سټیګننټ څه معنی اسکیمیک انوکسیا اسکیمیک انوکسیا بیا دې ته وایي ډاکټر صاحبانو چې په وینه کې شپریمانه اکسیجن شته سږي زموږ تاسې سم کار کوي له انیمیا سره نه یو مخ پایسنینګ سره نه یو مخ سوي اما بیا هم زموږ تاسې برین ته د برین یوې برخې ته البته کمه وینه رسیږي ولې کیدای شي چې په موضوعي ډول سره هغه رګ یا تنګ سوی وي ډاکټر صاحبانو یا ترومبوز پکې جوړ سوی یا د باندې لخوا پرشر ورباندې پروت وي یا چاودلی په ټولو صورتونو کې موږ پوهېږو د برین یوې برخې ته وینه نه رسیږي دغه ته موږ څه وایي ډاکټر صاحبانو اسکیمیک انوکسیا یا سټیګننټ دغه ورته وایي انوکسیا ښه په هر صورت ډاکټر صاحبانو د دې ټولو په نتیجه کې موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو کله چې برین له اسکیمیا سره مخ کیږي په برین کې دوه ډوله پاتالوجي رامنځته کیږي ډاکټر صاحبانو لومړی پاتالوجي چې دی ډاکټر صاحبانو ګلوبل هایپوکسیک اسکیمیک انسیفالاپاتي ډاکټر صاحبانو او دوهم پاتالوجي چې دی ډاکټر صاحبانو هغه سیریبرل انفارکشن دی موږ پوهېږو ډاکټر صاحبانو تاسې فرض کړئ چې زه دلته تاسو ته یو نیوران رسمومه ډاکټر صاحبانو تاسې فرض کړئ چې دا یو نیوران دی ډاکټر صاحبانو یا د عصبي حجراتو سټرکچرل ان فنکشنل یونټ ده ډاکټر صاحبانو ما تاسو ته په هغه وخت کې لا ویلي وو کله چې ما تاسو ته د انفلمیشن دغه ویله ډاکټر صاحبانو پاتالوجي ان جنرال پاتالوجي هایپوکسیا د سیل انجری تر ټولو غټ سبب و په یاد مو دي یا لومړی سبب د سیل انجری شی وو هایپوکسیا کله چې د نیوران له هایپوکسیا سره مخ سي دوه حالتونه شته ډاکټر صاحبانو که چیرته اکسیجن قرار ورباندې کموم څه رقم تاثیر په دې کې لیدل کیږي او که چیرته اکسیجن یو د ورباندې قطع کم په دې باندې څه تاثیرات لیدل کیږي که یو ناڅاپه اکسیجن ورباندې قطع سي طبعا دغه به ټول تخریب او نیکروز وکړي چې دې ته څه وایي انفارکشن او که چیرته قرار ز اکسیجن ورباندې قطع کوم نو په نتیجه کې به دا څه وکړي ډاکټر صاحبانو دا به بیا له انجری سره مخ سي خو په دغه صورت کې به ریورسیبل وي تر یو وخته پورې ممکن او پایله که ډیر وخت دپاره همدغه حالت پاتې سي ما درته ویلي په دغه وخت کې به څه کېږي ډاکټر صاحبانو نیوران به پړسېږي په یاد مې دي که ستاسې په یاد وي هایپوکسیا له وجې سیل انجري په دوه ډوله وه چې یو ریورسیبل وه بل ایریورسیبل وه په یاد مې دي صحیح سو نو اول که چېرته ریورسیبل انجري پکې واقع شوه ډاکټر صاحبانو او دغه انجري قرار مخ ته تله نو دغه انجري به د څه رقم پاتالوجي په ډول سره موږ تاسې وایي د ګلوبل اسکیمیک انسیفالاپاتي په ډول سره وایو او که ناڅاپي توګه سره ټول د وینې د جریان ورباندې قطع سي او دغه نیکروس وکړي د اسکیمیا له وجې نیکروس وکړي انفارکشن وکړي دې ته به موږ څه وایو انفارکشن صحیح ده نو اول به ډاکټر صاحبانو ګلوبل هایپوکسیک دغه اسکیمیک انسیفالاپاتي باندې بحث وکړو ما تاسو ته مخکې وویل ډاکټر صاحبانو چې د ټول کارډیک آوټپوټ 0% یوازې برین ته رسیږي او برین ته چې ډاکټر صاحبانو وینه پریمانه رسیږي برین ډیر ښه فعالیت کوي دا انسانان ښه ذکي وي ډاکټر صاحبانو مثلا ښه هوښیاران وي مثلا د قضاوت وړتیا لري د محیط څخه خوند اخلي او مثلا ټول انټلیکچوال فعالیتونه پکې صورت نیسي خو که چیرته ډاکټر صاحبانو برین له اسکیمیا سره مخ سي دا په دې پورې اړه لري چې د برین کومه ساحه له اسکیمیا سره مخ سوه او په هغې ساحه پورې مربوط اراز و علایم به په دې انسان کې رامنځته سي خو دا په ځینې فکتورونو پسې تړاو لري ډاکټر صاحبانو چې یوه ساحه له اسکیمیا سره مخ کیږي په ځینې فکتورونو پسې تړاو لري مثلا تر ټولو لومړی دا ده چې سیویریټي اف هایپوکسیک اپیسوډ مثلا دغه نیوران ده
په څونه اندازه اکسیجن ورباندې کم ده، مثلا 50% ورباندې کم سو، 80%، 80%، 80%، څونه ورباندې کم سو، څونه چې ډېر اکسیجن ورباندې کمیږي همدومره به زیاته انجري پکې واقع کېږي. دغسې ده که یا بل ډاکټر صاحبانو presence of pre-existing cerebrovascular disease، مخکې له مخکې په دغه کس مثلا په اعصابو کې نورې ناروغۍ درلودې، مثلا الزایمر ډیزیز یې درلوده، مثلا پارکینسن یې درلوده، هغه لا دونه رول نه لري. مثلا ډاکټر صاحبانو دغه درلوده اتیروسکلیروسیس، که دی چېرته مخکې له مخکې په اتیروسکلیروس باندې اخته و ډاکټر صاحبانو، لږ اسکیمیا هم کولی شي چې دی د مرګ تر پولې حتی ورسوي، یا هم اسکیمیا دغه سره مخ شي انفارکشن سره. او که چېرته مخکې له مخکې رګونه نارمل وو په ناڅاپي توګه سره اسکیمیا پکې رامنځته کېږي، هغه تقریبا ډېر سیویریټي نه لري ډاکټر صاحبانو. بل ایج ډېر ضرور دی ډاکټر صاحبانو، په زړو خلکو کې ډېره خطرناکه وي نسبت و ځوانانو ته. صحیح ده؟ او تر ټولو مهم شی چې دی ډاکټر صاحبانو باډي ټمپریچر دی ډاکټر صاحبانو. په لاور ټمپریچر کې ډاکټر صاحبانو یو رقم اسکیمیک افیکټس وي، او په های ټمپریچر کې مثلا بل رقم تاثیرات وي. په هر صورت ډاکټر صاحبانو ما تاسو ته یو بل شی باندې هم یادونه وکړه چې زموږ تاسې په برین کې داسې اوټو ریګولیشن میکانیزمونه شته، حتی که د وینې بی پي تر 50 ملي متر اف مرکري هم راکښته سي یا هم تر دغه اندازه پورې راورسېږي، بیا هم برین ته کافي اندازه وینه رسیږي ډاکټر صاحبانو. یعنې دونه وینه رسیږي چې برین ژوندی پاتې سي او یا ژوند ورباندې وکړي. خو که چېرته تر 50 ملي متر اف مرکري راکښته سوه د وینې پرشر ډاکټر صاحبانو، بیا نو طبعا په برین باندې خطرناکه تاثیرات لري، او تقریبا په جنرالایز ډول سره به ډاکټر صاحبانو برین له چیش سره مخ سي، له اسکیمیا سره به مخ سي ډاکټر صاحبانو. صحیح ده؟ ډاکټر صاحبانو دا چې یو ناڅاپه برین له اسکیمیا سره مخ کیږي، ما تاسو ته مخکې ویل کېدای سي فکتورونه موضوع وي، یعنې یوازې په برین کې دننه یا د رګونو ناروغي ده یا کومه بله ستونزه ده. بعضې وخت سیسټمیک پرابلم وي ډاکټر صاحبانو، او زموږ تاسې برین په نتیجه کې له اسکیمیا سره مخ کېږي. مثلا تر ټولو مهم سیسټمیک پرابلم چې دی ډاکټر صاحبانو خپله د زړه ناروغۍ دي. د زړه مختلفې ناروغۍ دي چې په نتیجه کې کارډیک آوټپوټ کمیږي. کارډیک آوټپوټ چې کم سو نو معلومه خبره ده چې برین له چیز سره مخ کېږي، له اسکیمیا سره مخ کېږي ډاکټر صاحبانو. لکه په خاص توګه سره د زړه ځینې ناروغۍ دي چې اکثره یې ما تاسو ته ویلي هم دي ډاکټر صاحبانو، لکه مثلا د کارډیک ارست په وخت کې داسې کارډیک ارست چې کارډیو پلمونري ریسوسایټیشن دستي ورته ونیسي، سی پی آر دستي ورته ورنکړل سي ډاکټر صاحبانو په هغه ګړۍ باندې. سیویر اپیسوډ آف هایپوټینشن، مثلا په تکراري ډول سره ځینې کسان په فشار یې کښته کېږي، که چېرته فشار د ځینې کسانو تر 80 راکښته کېږي یا تر 80 پورې راکښته کېږي ډاکټر صاحبانو، او مثلا تر ډېره وخته پورې همداسې پاته سي، هغه کسان هم له خطره خالي نه دي چې کېدای سي دا کسان پر څه شي اخته سي ډاکټر صاحبانو؟ په نیرو اسکیمیا باندې اخته سي. کاربن مونوکساید انټرټوکسیکیشن ډاکټر صاحبانو یو بل سبب یې کېدای سي. هایپوټینشن نه یوازې دا چې همدغسې بعضې وخت د سیویر ډیهایډریشن، څوک چې د بدن ډېره مایع د لاسه ورکړي یا هم خونریزي ورکړي، مثلا ټکر یې وکړو نور د وینې والې مې کت سي، په دغو وختونو کې اکثره وخت سړی له هایپوټینشن سره مخ کېږي او بالاخره برین اسکیمیا. او همدارنګه ډاکټر صاحبانو کاربن مونوکساید انټوکسیکیشن، کاربن مونوکساید خو پېژنې ما تاسو ته ویلي وو چې دا سی او چې ورته وایي که نه، کاربن مون اکساید پویسنینګ په یاد مې ما چې ټول ګلوبین په دې هیموګلوبین په دې باندې مشبوع کېږي، او د دې افینټي تقریبا 200 چنده تر اکسیجن زیاته ده د هیموګلوبین دپاره، او دا ډېر زیات ټوکسیک افیکټ لري ځکه چې دغه آزاد راډیکلونه جوړوي. ما تاسو میکانیزم ویلی و، خصوصا په برین کې ډاکټر صاحبانو خطرناکه ډیمیج رامنځته کولی شي. همدارنګه ډاکټر صاحبانو یو بل حالت هم شته، سټیټس اپیلیپټیکس ورته وایي. سټیټس اپیلیپټیکس کې هم اکثره کسان ډاکټر صاحبانو په برین ډیمیج باندې اخته کېږي یا هم په برین اسکیمیا باندې اخته کېږي. ډو یو نو سټیټس اپیلیپټیکس ډاکټر صاحبانو یو اپیلیپسي ده، دا به د خیره زه تاسو ته وایم. اپیلیپسي هغه ده چې په سړي باندې داسې تکراري یا اپیسوډیک کنولژن راځي. مثلا دا نو بیا سیوریټي په اساس باندې فرق کوي، په ځینې کسانو باندې په ورځ کې څو ځلې راځي، په ځینې کسانو کې په هفته کې یو وارې، په ځینې کې په میاشت کې، ځینې کې حتی په کال کې، په ځینې کې په ژوند کې یو وارې معامله راغلي. دا به تاسې ووایاست دا مختلف ډولونه جنرالایز دي ډاکټر صاحبانو، مثلا پیټټ مل ډاکټر صاحبانو، ګرینډ مل، مختلف حالتونه دي، کلونیک ټونیک. تقریبا اپیلیپسي ډېر ډولونه لري، تاسې به په سایکاټري کې ویلي. خو سټیټس اپیلیپټیکس هغه حالت ته وایي ډاکټر صاحبانو چې دوامداره څوک همدغسې په کنولژن کې پاتې سي، دوامداره تر ساعت هم ډېر وخت ونیسي،
حتی کېدای شي بعضې وخت تر ورځ پورې ورسېږي دا حالت. دغه حالت ته چې شی وایي سټیټس اپیلیپټیکس. نو سټیټس اپیلیپټیکس ډاکټر صاحبانو که تر ډېره وخته پاته کېږي په دې کې شک نشته چې برین له اسکیمیا سره مخ کېږي. خلاصه ده صحیح ده. نو کله چې ډاکټر صاحبانو زموږ تاسې برین له اسکیمیا سره مخ سي بالاخره به په برین کې څه کېږي؟ کېدای شي چې ډاکټر صاحبانو تر اسکیمیا وروسته سړی یو څه پوسټ اسکیمیک کنفیوژن سټیټ کې پاته سي او بالاخره بیرته نارمل حالت ته راسي. کېدای شي چې کمپلیټ ریکوري وکړي، هیڅ کوم اعراض جانبي عوارض پر ځای باندې پاته نه سي، کمپلیکیشن یې پر ځای پاته نه سي. کېدای شي چې ډاکټر صاحبانو ناروغ په همداسې کوما کې پاته سي تر اسکیمیا وروسته، او کېدای شي چې داسې یو حالت سره مخ سي چې هغو ته موږ تاسې پرزسټنس ویجیټیټیو لایف وایو یا برین ډیت. برین ډیت تاسې اورېدل دي اعصابو مرګ. برین ډیت یا هم ویجیټیټیو لایف ډاکټر صاحبانو داسې حالت ته وایي چې تر برین سټیم پورته خواته زموږ تاسې برین ټول ختم سي، مړ سي. نو دغه انسانان ژوندي وي، خو داسې ژوند کوي لکه نبات، نه په ښه خبر نه په بد خبر، صرف ډاکټر صاحبانو ژوندی وي لکه نباتات. دې ته په دې خاطر چې وایي ډاکټر صاحبانو ویجیټیټیو لایف یا هم برین ډیت ورته وایي. نو اسکیمیا خطرناکه ده ډاکټر صاحبانو، حتی د برین ډیت سبب کېدای شي ډاکټر صاحبانو، د کوما دوامداره سبب کېدای شي، او حتی کېدای شي چې پر ځای باندې ډېر غټ انفارکشن رامنځته کړي ډاکټر صاحبانو. صحیح ده. لنډه دا ډاکټر صاحبانو زموږ تاسې برین چې له اسکیمیا سره مخ کېږي تقریبا دغسې 3 حالتونو څخه به خالي نه وي. کېدای شي چې تر اسکیمیا مخکې یا وخښښ دی ډاکټر صاحبان تر اسکیمیا وروسته په برین کې سلیکټیو نیورل ډیمیج واقع شي. سلیکټیو نیورل ډیمیج څه معنی؟ ډاکټر صاحبانو زموږ تاسې په برین کې مختلف حجرات شته. صحیح ده. خپله مثلا پارنکای مخوي نیوران ده، او سټرومل چې و ډاکټر صاحبانو لکه استروسایټ، اولیګوډینډروسایټ، اپنډایمل سیلز او چې شو بل مایکروګلیا او یا هم انډوتیلیل سیل ډاکټر صاحبانو. متوجه یاست په برین کې دننه. نو دغه حجرات چې دي ډاکټر صاحبانو ټول یو ډول حجرات نه دي. ځینې له دغو حجراتو څخه ډاکټر صاحبانو د اکسیجن په مقابل کې ډیر مقاوم دي که اکسیجن کمیږي، او ځینې چې دي ډیر حساس دي. مثلا له دې جملې څخه که چېرته اسکیمیا تر لږه وخته پورې پاته سوه بیرته اسکیمیا له منځه ولاړه، کېدای شي یوازې او یوازې ډاکټر صاحبانو دي اولیګوډینډروګلیل حجراتو د تخریب سبب سوی وي ډاکټر صاحبانو. یوازې اولیګوډینډروسایټس، یعنې دا معنی ډیمایلینیشن یې په ځینې برخو کې رامنځته کړی وي. صحیح ده. په برین کې دننه. او دوهم حجرات چې ډاکټر صاحبانو ژر تخریبیږي له اولیګوډینډروسایټ څخه وروسته هغه اسټروسایټس دي ډاکټر صاحبانو. اسټروسایټس هم که چېرته اسکیمیا تر ډېره وخته پاته کېږي دا هم تخریبیږي او بالاخره به په برین کې بی له منځه ولاړه سي. بلډ برین بیریر ډاکټر صاحبانو په هغه ساحه کې البته چې د اسکیمیا سره مخ ده. او دریم حالت ډاکټر صاحبانو مایکروګلیا او خپل انډوتیلیل اپنډایمل حجرات چې دي دا د اکسیجن د کمښت سره ښه مقاومت لري ډاکټر صاحبانو. تر ډیرو پورې حتی تر نیم ساعت 2 ساعته پورې هم ژوند کولی شي ډاکټر صاحبانو. هغه په اسانه سره له اسکیمیا سره نه مخ کېږي. یا کېدای شي ډاکټر صاحبانو په برین کې تر اسکیمیا وروسته لیمینر نیکروسس واقع شي. لیمینر نیکروسس ما تاسو ته مخکې وویل ډاکټر صاحبانو چې برین ته ښه کاپي د وینې سپلای راغلی دی ډاکټر صاحبانو. مثلا که چېرته موږ تاسې د برین سطحې ته راسو ډاکټر صاحبانو، د سطحې له خوا څخه موږ تاسې پوهېږو د میننجز باندې کوچني نازک رګونه غځېدلي دي، د هغې له خوا وینه ورکول کېږي، او لاندې له خوا ممکن له دې ساحې څخه وینه ورته راغلې تاسې فرض کړئ. نو مثلا په دغه ساحه کې ډاکټر صاحبانو تاسې فرض کړئ د سطحې مثلا دغه چې دی ګرې مټر له دې خوا څخه هم وینه اخلي، له دې خوا څخه هم. که چېرته مثلا دغه ساحه کې نیکروس واقع شي، دا ساحه ممکن د سوپرفیشل ساحه ژوندۍ پاتې شي او لاندې به اسکیمیا رامنځته شي ډاکټر صاحبانو. دې ته موږ ته څه وایو؟ لیمینر نیکروسس. په مختلفو برخو کې کېدای شي چې تر اسکیمیا وروسته په برین کې ډاکټر صاحبانو لیمینر نیکروسس واقع شي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. دې ته بعضې خلک سیډو لیمینر نیکروسس هم وایي چې اکثره وخت یې سوپرفیشل ساحه چې وي وایبل وي او لاندې برخه یې ډاکټر صاحبانو له نیکروسس سره مخ وي. کېدای شي چې ډاکټر صاحبانو تر اسکیمیا وروسته په برین کې واټر شیډ انفارکشن واقع شي ډاکټر صاحبانو، یا واټر شیډ انفارکټ. واټر شیډ انفارکټ چې ته وایي ډاکټر صاحبانو، ما مخکې تاسو ته ویل چې په برین کې مختلف رګونه غځېدل دي ډاکټر صاحبانو، خو اکثره رګونه چې دي ډاکټر صاحبانو اوورلیپینګ دي. مثلا اوورلیپ سرکولیشنز، مثلا یو د وینې رګ دغسې غځېدلی دی ډاکټر صاحبانو، په دې له پاسه بل رګ داسې غځېدلی وي، دا یو دانه په بل باندې اوورلیپ وي.
که چېرته دغه یو دانه ته پړسېږي تخریب پکې راځي ډاکټر صاحبانو په دا یوه کې په دا بل پرشر اچوي که یا دا بل هم تخته کوي نو په نتیجه کې زیاته سهله چی سره مخ کېږي له اسکیمیا سره مخ کېږي ډاکټر صاحبانو. خو اکثره وخت یوې ساحې ته چې د وینې رګ راغلی وي ډاکټر صاحبانو هغه داسې یو ویچ شپ سرکولیشن یې ورکړی وي یا یې په ویچ شپ سره ډاکټر صاحبانو یوه ساحه دغه کوي اروا کوي. تاسې فرض کړئ ډاکټر صاحبانو دغه یو د وینې نازک رګ د سریبرل آرټري ده وارټریول دی صحیح سو دا په دغه ډول سره ډاکټر صاحبانو وینه ورکوي مثلا متوجه دلته راغلی دی دا په څه رقم شکل ورکوي ډاکټر صاحبانو وینه په ویچ شکل سره ویچ شکل ویچ شیپ. نو که چېرته دغه رګ بند سي دغه ساحه به ټوله له نیکروز سره مخ سي که یا دغسې رامنځته کېږي که یا داسې یوه ساحه ویچ شکل ګورئ دا په دې ساحه کې به څه واقع سي نیکروز دې ته واټر شیډ نیکروز یا واټر شیډ انفاق دې ته وایي ډاکټر صاحبانو متوجه یاست چې ویچ شیپ ځکه ولې ځکه چې هر یو کوچنی مایکروواسکولیچر په ډیسټل برخه کې یو په ویچ اندازه باندې یوې ساحې ته شی ورکړي ده انرویشن سوري د وینې سپلای ورکړی دی ډاکټر صاحبانو صحیح ده. یوه خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو په برین کې چې نیکروز واقع کېږي اکثره وخت د برین نیکروز سره کم وي لیک افیکټیو خو په لومړیو وختونو کې داسې وي لکه کواګولیټیو نیکروز ډاکټر صاحبانو پایلټ شوي ما تاسو ته ویلي وو ډاکټر صاحبانو په سافټ ټیشو کې یوزولي څه رامنځته کېږي لیکوپیکټیو نیکروز ډاکټر صاحبانو خو د اسکیمیا له وجې چې کوم نیکروز پکې واقع کېږي هغه بیا سره کم وي اکثره وخت کواګولیټیو نیکروز وي کواګولیشن. راځم ډاکټر صاحبانو د برین اسکیمیا مارپالوجي ته چې کله د برین یوه ساحه له اسکیمیا سره مخ سي ډاکټر صاحبانو خصوصا ډاکټر صاحبانو لکه ګلوبل اسکیمیک انسیفالاپاتي نو مارپالوجي به یې څه رقم وي په اولو څو ساعتونو کې ډاکټر صاحبانو که چېرته موږ تاسې اعصابو ته وګورو په سترګو باندې هم کوم تغیر نه پکې لیدل کېږي او په مایکروسکوپ کې کوم تغیر نه پکې لیدل کېږي خو که چېرته ناروغ بیا هم ژوندی پاته و ډاکټر صاحبانو طبعا ناروغ موږ تاسې په ناروغ کې دا ناروغ ژوندی پاته ده متوجه یاست ځکه په برین کې یوه ساحه له اسکیمیا سره مخ شوې ده ټول برین نه متوجه یاست خو وروسته ډاکټر صاحبانو له 12 تر 24 ساعتونو په کومه ساحه کې چې مثلا دغه واقع شوی دی ډاکټر صاحبانو اسکیمیا رامنځته شوې ده په هغه ساحه کې به څه وي ډاکټر صاحبانو مایکروپاجونه لا نه وي ورته راغلي ډاکټر صاحبانو سوري مایکروسکوپیک تغیرات نه راغلي ما فکر کوم مایکروپاج ته ولاړل مایکروسکوپیک تغیرات نه رابطه رامنځته شوي دا معنی چې په سترګو کوم تغیرات موږ تاسې پکې نه لرو ډاکټر صاحبانو په دغه وخت کې صحیح سو خو مایکروسکوپیک تغیرات قرار په دغه وختونو کې را څرګندېږي ډاکټر صاحبانو دا تغیرات اکثره وخت ډاکټر صاحبانو الټرا سټرکچرل وي یعنی کوچني مالیکولي تغیرات قرار پکې را شروع شي ډاکټر صاحبانو قرار د دغو انسانانو د عصبي حجراتو هسته هم څه رقم کې ډاکټر صاحبانو د اسکیمیا له نظره د تاسو پیدل څه شي کول ډاکټر صاحبانو اول به څه کول پایکنوسس بیان ودی بیا څه وکي کیریوریکسس او کیریولایسس بیا ټوټه کېده او بالاخره له مابین اتله او په دغه وخت کې به ډاکټر صاحبانو پایکنوټیک وي یعنی هستې به یې قرار اچمله سوي وي ډاکټر صاحبانو صحیح سو نو په دې خاطر باندې دې ته ریډ نیوران هم وایي وروسته ډاکټر صاحبانو له 2 تر 7 ورځو په سترګو که چېرته موږ تاسې ورته وګورو برین هغه ساحه کې چې انفارکشن واقع شوی وي هغه سافټ معلومیږي یعنی نرم معلومیږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو او هغه ساحه آرټري لکه مثلا دغه چې ما تاسې مثال درکو هغې ساحې څخه مثلا په ډیسټل ساحه کې دا ساحه به ټول همدغسې سافټ شکل غوره کړی وي ډاکټر صاحبانو صحیح ده چې دې ته موږ تاسې څه ویلي وو ډاکټر صاحبانو واټر شیلډ انفارکشن یعنی ویچ شکل سره انفارکشن به په دا ساحه کې رامنځته شوی وي او د مایکروسکوپ له نظره که چېرته موږ تاسې ورته وګورو ډاکټر صاحبانو عصبي حجرات په مابین کې معمولا مړه وي ډاکټر صاحبانو او شاوخوا کنیکټیو ټیشو یې پاته کېږي چې له هغې جملې څخه کېدای شي مثلا اسټروسایډس او یا هم اولیګوډینډروسایډس وي یا هم دا ټول سپورټینګ ټیشو هغه په دې ساحه کې پرولیفریشن کوي لکه د باندې چې موږ تاسې فایبروس نسج ویل په اعصابو کې دننه بیا ګلیوسیس ورته وایي دې ساحې ته یا دې پیش ته یعنی پارنکای ماله مابینه ځي او پر ځای باندې سپورټینګ انساج رازیاتیږي نو عصبي انساج یا عصبي سپورټینګ انساج چې کله زیاتیږي د باندې ورته فایبروسیس وایي او په برین کې دننه دې ساحې ته څه وایي ګلیوسیس نو ګلیوسیس به په مختلفو برخو کې ووینو
ډاکټر صدابه